خوشتي یادونه افسانې ښکاري دا څه دستور د زمانې ښکاري نه دې ډالر ستا نظرې موټران نه دې ډالر ستا نظرې موټران څه دستور د زمانې ښکاري. سلام هیوادوالو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او ارامه اوسئ او زموږ خپرونه یعنی خفه نه شي تر پای پورې وګورئ او د لمر ټلویزیون نه وګورئ. هیوادوالو تاسو کولی شئ چې همیش زموږ خپرونې تعقیب کوئ او دا هغه خپرونه ده چې یو 15 دقیقې یا 15 ثانیې غواړو د خپلو هیوادوالو سره هغه مطرح چې سحري د دوی د ژوند هغه ځینې جالبې خاطرې ځینې ټوکې ټکالې تاسو سره شریکه کړو او یو 15 دقیقې ستاسو په شونډو خندا راوړو. هیوادوالو زه د خپلو ځینې هیوادوالو نه یو هیله لرم، کوشش وکړئ هیوادوالو چې کله عبادت کوئ یعنې لمونځ کوئ منظم یې کوئ. ډېر هیوادوال موږ لیدلي دا نه مانه کله چې عبادت کوي نو یو عجیب غریب حرکتونه کوي. ځینې خلک موږ لیدلي دي جګ جوړ به وي خو کله چې په مانځه باندې درېږي ټول مرضونه یې همدغلته وتورېږي. وروژې د اول خو په وارخطایي نیت وتړي الله اکبر، بیا وروره پکې لاس راوړي دلته دا لجه ګرئ ګر 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 بیا دې نه لاس تېر کړي بیا دا ځای ګرئ ګر 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 بیا خېټه ګرئ ګر 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 بیا ځینې پکې خوله وازه وازه کوي داسې پکې وکړي. نو زه دغه وایم وروره کوشش وکړئ چې عبادت منظم وکړئ. والکه شامو دا خبرونه ده که د خوب ځای ده لکه پخواني وکیلانو غوندې چې تا خوب پوره نه سو په پټو سترګو راغلی په پټو سترګو لاړې. حساب مې خلاص کړی دي نور بیا وروسته د خیره د معاش راوځي وره به هغه حساب هم درکړم یار. تا تلوار جوړ کړی دی څال جوړ کړی دی وره و شامو درکوم یو څو وار یم درته ویل جنګجال مه خو چې دا معاش راوځي داسې یې درکوم وروره څال جوړ کړی دی. والکه دا د خوب ځای د خپرونه ده څه خوبونه وهي لکه زړو وکیلانو غوندې تاسو خوب هېڅ نه پوره کېږي. یو خو وروره ستا برج سمه دمه نقشه را خرابه کړل. اوس د هغه و چې د کور کریا او شی مې یو څه ورکړي او څه یې پاته او تا د خوب را کښېنولو. وای شامو ګوره یو خبر ته وکړم دا د خوب ځای نه ده. ته خبرې چې خپرونه ته مېلمه راغوښتی نو اوس خپرونه شروع ده مکمله شروع ده. که تا زړي چې ته مېلمه راوغواړم څوک مېلمه ته پوهېږي نه کې پیسه داره دی واه ته بس مړ مړ د پیسه دارانو پسې. دا هغه مېلمه ده چې هیوادوال د دې د سحرې سره اشنا دي. هیوادوال ښه دا لیدلی ده او هغه سړی ده چې خبرې په کومه برخه کې ډېر کار کړی ده هغه چې ته خوشحالېږي چې همداسې کوي. او شپږیزه کرکټ بورډ رئیس حاجي صاحب عزیز الله خان فضلي راغوښتی او که تا زړی چې راویې غواړو او کینی لږې کیسې ورسره وکړو. نو هیوادوالو موږ څوک راغوښتی د خپرونې ته موږ راغوښتی ده د کرکټ بورډ رئیس حاجي صاحب عزیز الله خان فضلي واقع چې خپله برخه کې کامیابو کار کړی ده هم دې وځلیږي. نو راغواړي حاجي صاحب محترم ستړی مه شئ په خیر راغلی الله دې په خیر شامو په میدان کې پروت دی او رقم خورېږي لوبې نه سلک دا بېغمه ده که نه. دا پخوا به دا کرکټ لوبې ډېرې وې ښه تکراري به مو لا څو وارې که اوس تکراري هم نشته بس دغه تکراري څېره ده. کله مې په خوب کې را کښېنوي وایي هله خپرونه ده کله مو خوب ته نه پرېږدي. زه دې په خوب کې پاڅومه په خوب کې هم دننه ته د باندې هم ته حاجي صاحب مبارکي درته وایم د خیره سره کرکټ بورډ رئیس وې ما و شعري ویل چې ورځ دا شوروا مروا خورو هغه تا نوبت ور مخه کې ته د بیا د خیره بس شوروا خو په نوبت وي کله به ستاسې نوبت کله به زموږ وایي چې وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه شاموګله یو خبر ده ګوره زه اوس پخوانی شاعر نه یم مغزه مې دومره پاتې دي فکر مې دومره شوی ده مغزه مې کله کله کار نه کوي چې په پیالې اچېبر وار ونه کړم. حاجي صاحب ستړي مه شو که چې زه دې سره ډېرې کیسې لرم. سلامونه او نیکې هیلې ټولو هیوادوالو ته خصوصا د لمر تلویزیون لیدونکو ته بیا هم خپل سلامونه او نیکې هیلې ووایم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې دغسې یو تلپات ورورګلوي او اتحاد وي لکه اوس چې دی. نو خدای دې موږ ته نور هم د امن او د سولې ژوند راکړي چې په خپل ګران هېواد کې یو د بل سره ښه ژوند وکړو. بېشکه حاجي صاحب محترم بیا دې ډېر ډېر لکه شامو چې ویلې مبارک کي. حاجي صاحب ما چې څومره دعاګانې ځان ته کړي یقین وکړه نه دي قبول شوي. تا ته مې یو دعا وکړه قبوله شوه ابل وار مې یار حاجي صاحب خدای دې بیا د کرکټ بورډ رئیس کا او ټک سره دغه بیا رئیس ولې ما ته نه وایي چې د شي مې رئیس ته خو ودرېږه چې دی موږ خو عادي د خیره سره هغه
دغه دی بیرته خپل ځای ته ولاړې خپل د خوښې ځای ته ولاړې د ځان یې ډنګر کړی دی ورزش یې بیا لږ نو اوس به خپله وایي چې څنګه دا دوه پې لګېدلې منګه زر مولانا دا خو یوه خبره که درته ووایم دا شرعي خبره هم ده د یو مؤمن مسلمان دعا د بل مؤمن مسلمان په حق کې ډېره ژر قبلیږي نو بیا شرعي خو ډېر ځورېدلی دی یتیم هم دی دوه ماده هم سیلاب ورځنډولی دی دا بیا بل دغه تکلیف چې ده ته ورپېښ شوی دی هغه وکیل صاحب پوس کړی چې شیری وایي چې دغه دویم واده ما د مېرمنې ارمان ده ولا کې ځان په خاطر کومه ما ورته ویل مال واده نه شو پوه شو موږ د ډاره کور ته تللی مسجد کې پراته نه اوس امنیت دی ورځه حاجي صاحب محترم د اسلامي امارات په راتلو سره په کرکټ بورډ کې څومره تغییرات راغلل مننه تغییرات خو واقعا هم هغه کم ځای کې چې اړتیا وه تغییرات راغله او کرکټ داسې یو اداره ده چې واقعا هم هغه د سیاست نه لرې یو اداره ده ورزشي اداره ده او افغانستان ته یې ډېر غټ افتخارات راوړي او موږ چې یو دستاورد لرو په دې 20 کالو کې د ورزش په ډګر کې ټول ورزش ته احترام لرو لکه فوټبال تکواندو نور داسې ورزشونه اما کرکټ رښتیا هم هغه په اول نمبر باندې دی په افغانستان کې او داسې د نړۍ په کچه باندې که چیرې موږ تاسې وګورو زموږ ملي لوبډلې ډېر ښه افتخارات راوړي دي او تاسې به شاهدان یاست چې یو دوې ورځې مخکې د افغانستان نوی لوبډلمشر محمد نبي ساخیل د کرکټ د بینالمللي شورا په ردیف کې لومړی مقام درلاسه دا هم ټول هیوادوالو ته مبارکي دا یو غټ افتخار دی واقعیت خبره ده چې موږ ستاسو محمد نبي ساخیل رئیس صاحب په دا سیاست او سیاسي اختلافاتو کې لاس نه وامه خو یو شی وایم د اشرف غني په حکومت کې د شیري خېټه کې غټه اوس حکومت کې ډګره سره ګوره شامو مخکې به موږ درې رقمه سره کړی چرګان تا د هر دغه لیدلی وغه لیست ګورئ شیري لالا زه به یې شي ته وایي انصاف ډېر ښه شی دی انصاف او عدل اوس نه مراعتېږي که مراعتېدلی دا چرګه چې هګۍ چې خو دا پیسې باید دا چرګې تورکول کېدلی وي شامو یو شی بله ګوره د چرګې خاوند معلومي چې دانه ورکوي باید چې کله دانه خوري نو باید ګټه مالک ته لاړه شي یو شی دا حاجي صاحب که فکر دی موږ زیات لوبغاړي تا چې ویلي لکه محمد نبي ساخیل راشد ارمان هغه ښه پلیران دي موږ چې دنیا منلي دي ټول موږ منلي دي نو د هغې په خاطر همیشې زموږ او تاسو ته خوشحالي راکړې ده دوی د هېواد نه بهر ژوند کوي نو کله که دلته تاسو کیمپونه جوړوئ د دوی د هغې نه راتګ یا دلته د خپل هېوادوالو سره کمې تجربې چې دي ورسره کنه شریکې کړي دا بیا څنګه دوی په راتلو کې دلته ګټه شته او که نشته باید عمل ته وسي نه دوی خو دایمي هلته نه اوسېږي ځکه د راشد خان کور هم دلته کابل کې دی ورونو کورنۍ دلته اوسېږي د محمد نبي ساخیل هم دلته دی خو تاسو ته معلومه ده چې دوی یو مشهور لوبغاړي دي او نن سبا خو کرکټ ډېر تیز شوی دی خصوصا تجارتي کرکټ ډېر زیات شوی دی یوازې راشد خان او محمد نبي نه دي همدغسې کیس احمد نوین الحق مجیب زدران او نور بعضې لوبغاړي دي چې هغه ابراهیم زدران او یو دوه نور لوبغاړي دي چې حتی د انګلستان په لیګونو کې د ویسټنډیز په لیګونو کې لوبیږي نو کله چې دوی په داسې بهرنیو لیګونو کې هغه د یوه لیګ څخه بل لیګ ته ځي طبیعي خبره ده چې د هېواد نه به بهر وي خو چې کله فرصت برابرېږي دوی راځي دلته خپل د هېوادوال سره او د خپل د ټیم سره یو ځای یو خو دلته موږ د دوو دغو سره مخامخ شو هغه د کرونا حالاتو تېر 2 کاله خلک ډېر سره متضرره کړل او بیا چې دغه نوي تحولات راغله پروازونه یا فلایټونه یو څه سره وځنډېدل نو اوس الحمدلله هر څه نورماله سو یو استقرار راغی د امن فضا ده زه اکثره وخت کور څه چې د کرکټ بورډ خواته ځم یا په یو ټکسي کې سپور سم او یا تېره ورځ په سایکل باندې ولاړم نو هغه زرې موټران او باډیګاټان او اشیان هغه ټول سره رخصت کړه بس دا ګوره سړیتوب ښه شی ده که نه دغه سړیتوب وایي شامو چې په بایسکل روان یو چاته ورپسې زه کنجوغه کې ناست یم دا اوس زه د هغه مې ویله ګوره دا لیټر تیل په 80 افغانۍ دي خلک دغونه نه کوي چې د 20 افغانو شیدې رانیسي او انرژي واخلي او پر باسکله باندې سپاره سي هم خپل ورزش وکړي هم یې پیسې بچت شي
بس هغه اویا افغانۍ تیلو ته ودرېدلي تیل ورچي خو نظریه موټر دی وروره څونه تیل هغه چې چالانېږي شامو داسې فکر وکړه د یو میاشتې خرچه درنه وهلي خبره دا ده شامو بل وکم دا هغه خو تېنه کوو خو یو وړکۍ غوندې او لنډه غوندې دا مخلو اوس هماغه د وقفې دغه شته خو دا چې دمه چې پکې نه وي ګوره خو دلته ادمن چې هېڅکله هم دي که نه ګوره وړکۍ لنډه دمه د هېوادوالو پاتې شي زموږ د خپرونې سره بیا هم ښه راغلاست هېوادوالو خفه نه شي نو د دې په خاطر چې تاسو هم خفه نه شئ او موږ هم نه خفه کېږو ولې چې د خپرونې نوم د خفه نه شي ښه شام وګله مخکې د سوال کوو ووایه څه شی دې ویلي یو سړی و په چین کې عاشق سوی و بالا هغه خپله محبوبه دې ورکه سوی و پر چوک ولاړ دی نو پارې وې پسې ځغلي هغې چې لاس پړې هغه بلې وایي نه ماره خدای مو خوار مه که په وطن ګرده سره یو شیان یاست حالت زما هم شکل ډېر وي داسې ځکه ما څو واره هلته لیدلې وې دا ودې لیده ګوره اوس یې وپېژندل حاجي صاحب شامو نو یو شی ده حاجي صاحب دغه کیمپ چې کله جوړېږي حتما طبعا مصرف هغې راځي او دا مصرف تاسو خپله د کرکټ بورډ طرفه کوئ که د آی سی سی له طرفه تاسو دا مصرف درکول کېږي نه دا خو زموږ خپل داخلي مصارف دي دلته چې کله روزنیز کیمپ وي یا تمرینات وي هغه موږ په خپل مصارفو کوو البته کله چې د کرکټ د بینالمللي شورا دغسې غټې برنامې یا ایونټ وي لکه اوس نړیوال جام هغه بیا ټکټ او هوټل دا شان د کرکټ په بینالمللي شورا باندې وي چې موږ په تیارو کې ځو نور په کور دننه کې چې موږ کوم مصارف کوو یا د دوی دپاره کوم سهولتونه برابرو هغه زموږ د خپل د ادارې څخه ورکول کېږي او د کرکټ بورډ اداره یو مستقله اداره ده دولتي اداره نه ده او زموږ ټوله مصارف زموږ خپل مصارف دي پخوا به دولت څه همکاري کولې هغه هم غیر اختیاري بودیجه وه یعنې تثبیت شوې بودیجه نه وه نو په دې اوس شرایطو کې موږ هم څه احتیاط کوو ځکه بودیجه ډېره د حد نه زیات چې په کوم وخت کې 2 کاله و 2 میاشتې مخکې چې زه د دې ځای څخه تللی وم کافي پیسې وې دلته یعنې تقریبا 18.3 میلیونه $3 دلته وې نو اوس هغه په بعضې کیمپونو یا نورو مصارفو کې هغه موږ خپل څېړنې روانې کړي دي چېرته مصرف شوي دي نو اوس موږ بودیجه هم څه کمه پاته ده خو البته 2 کاله تر 2.5 کاله پورې موږ خپل نورماله پروګرامونه مخته بیایو او دغه رنګه مالي ملاتړ یا سپونسر چې ورته وایي د هغه سره هم د یو افغاني تاجر سره خبرې روان دي انشاءالله ډېر ژر به تاسې یو ښه د خوشحالۍ زیری واورئ چې موږ خپل لوبډلې ته بیا هم په کافي تعداد باندې مالي ملاتړ خدای دې وکړي دې په خاطر شاموګل دا په موږ او تاسو حق لري چې تا ویل زه د کرکټ سره سهار وختي یو بازي راته نیولې وه هغه څه شو هغه پیچلي وریښتان چې د کشرتوب بازي چې ملنګا دا راته کته بارې زه پروژه شورولم نن خو مې رئیس صاحب مېلمه کړي دی ول بیا زه ورته وایم که مثال په لوبه کې ځغستی نه شم هغه د په مابینځ کې چې لاړې نه دوه د کرکټ بورډ غړي په اکثریت هېوادو کې نه چاک خلک په مابینځ کې چې ولاړې دی ویل لږ مې مثال هغه ته ځان جوړ کړی دی که داسې لاره جوړه شوه چې لکه د بسم الله جان شینواري شاګردي کې حکم که نه د امپایرۍ په خاطر سړی چوټ ورکوي او که خیر دی پوښتنه به وکړو شاوټ ورکوې د رسته لاس ګوته به جګی که د چپه لاس زه وایم حالاتو په کتو ګورو که نه که ډېر سخت اوټ شوی 2 ګوتې به جګو نو بیا چکه شول نو هر څو خپل کار لره پیدا دی کړ هغه سړی چې دی په نړۍ په سطح لاسته راوړنې درلودلې دي په موږ ته دې ځای ته شاموګله ما ته ډېرې ښه پښتنه په یاده شوه خاورې به موږ پرمختګ وکړي رئیس صاحب دی اوس هم د ټلیفون هنداره په ژبه پاکوي نو دی به اوس هلته ځان رسوي نو هغه زحمت غواړي مصارف نه ځان بچ کړي نو ولې لکه تا غوندې بوټان په ژبه پاکم حاجي صاحب محترم یو پښتنه ما ته په یاده شوله حاجي صاحب په تېر حکومت کې که فکر دی یو لوبغاړی به یو وکیل راوړی چې دا ډېر ښه کرکټر ده او داسې یو بال کوي چې توبه دا په سوینګ کې سوینګ کوي یو بانډیواله وزیر راوړی دا کرکټر چې ده دا شامو دا داسې یو بیټسمین ده چې توپ نه ګوري وتابېږي دا باتمن مقرر هره برخه کې ولې د واسطې پسې واسطې که نه هغه غریب بیچاره چې چار اختیار حق درلوده واقع د دې برخې هغه صلاحیتونه او هغه استعداد یې درلوده هغه به بیچاره پاتې و اوس څه نظر لري چې مثال اوس خو له خیره امارات اسلامي په خیر راغی نو په دې حکومت کې تر اوسه چا تا ته ویلي دي چې یار دغه شامو چې دغه کرکټر دا مقرر کا یا دا لرې کا چا واسطه کړې که نه ده کړې یو شی که په مجموع کې وګورو
لکه مخکې شامو جان ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې هر سړی خپل کار لره پیدا دی. دا مسلک کې به داسې شی دی چې ته په خپله رشته کې یا په خپل فیلډ مسلک کې هلته مسؤلیت ولرې، بیا تا ته اساني وي، ځکه ته خلکو ته هم جواب ویلی سې، د چا حق هم نه در څوک نسي څه خوړلی. نو دا طبیعي خبره ده، خامخا د کرکټ مینوال خو بیخي ډېر دی. په دې 15 میلیونه افغانان چې څه دلته اوسېږي که د هېواد نه بهر، دا اکثریت د کرکټ مینوال دی. او کوشش هم د دې کوي ځوانان چې 2-3 ورځې هم کرکټ وکړي چې بله ورځ زه په یو لوبډله کې راسم. نو داسې خبرې به راځي، خو الحمدلله ما کرکټ کړی دی، زه په کرکټ پوهېږم. هغه څوک چې د کرکټ شوقي بس هغه که یو ملګری راته ووایي یا مسؤل کس ورته ووایي، نو زموږ خبرو ته دا چې ما ترې راواستو. بیا چې کله زما سره کښېني زه ورته چې کوم لیول کرکټ دې کړی، چیرې دې کړی، نو بیا ما هغه په خپله ژبه سره پوهېږي. و بیا دوه ګش هغه وایستې والا ته هم نه ورځي او موږ ته هم بیا تکلیف نه راکوي، خپل تصویر ور وښیي چې ته په کوم ځای کې. نو که اوس چېرته زه په کرکټ نه پوهېږم، زه به هم دغه فکر کوم چې شیري لالا ښه کیپر دی او شامو ښه بالر دی، نو بیا قناعت سره وکړو. نو ستا خبره یو وخت ما بل هم په یاده چې اوس مثلا کله کله په بعضې ادارو کې داسې وه چې هغه به تا پوښتنه ځینې وکړل چې مثلا څوک دې خوښېږي، هغه به تا به ورته ویل چې پاکي کې دې کوم پلیر خوښېږي. نو ده به ویل چې موږ په دغه کې په باسکټبال کې فلانی خوښېږي، جمبو مو خوښېږي. نو هغه به ته ماریان شو چې اوس دا اوس زه څه وایم دی څه وایي. نو باره به تام شوق پیدا چې راځه ولا کار جوړ دی ورځه. نو تیار راځه. دا لکه زما چې وخت یو چا پوښتنه وکړل ابن سینا څوک دی، ما شاید جان سینا پلار شامو. یو شی ده چې واقعیت خبره یې لکه ایسې څنګه ویلې که نه، هغه وایي کوم زوی ته پلار کوژدن کوله، بیا د خسر ویلي دی، وایي زه د دې هلک نه څو پوښتنې ته نه کوم، پلار یې خوا کړی، دې ته یې ویلي زوی ته څه کاری او وظیفه او دنده دې څه شی ده، دې سټ ګرلی کاکا زه سپینر بالر یم. نو یو شی ده په دې بالرانو کې تیز او سپینر بالران هم شته که نه. حاجي صاحب که فکر دی نړیواله شورا ویلي، زه نه پوهېږم چې ویلي دي، مونږ خو دغه یو هغه غوندې واورېده، ویلې که افغانستان مثال د جونو د کرکټ ټیم بند کړي، کیدای شي مونږ غړیتوب یا دوی سره لوبې ولګو که څنګه. دغه خبره تر کوم حده پورې دا تاسو سره خبرې کړي نه دي کړي چې خدای مکه مونږ د دې بشپړ غړیتوب نه خلاص نه کړي؟ نه، یو شی دی دا د هېوادوالو سره هم بعضې وخت تشویش وي، هغه دا وي چې دوی په بېخبرۍ کې ساتل سوي. بلکل د کرکټ بینالمللي شورا چې کله افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکاوه، هغه یې د یو خاص معیار په اساس باندې ورکړی. هغه ولیدل چې افغانستان په کرکټ ملي لوبډله کې دا توانایي شته چې د نړۍ غټو ټیمونو ته ماته ورکړي. هو، او یو تقریبا 107 ملکه کې کرکټ کېږي چې دا 3 کټګوري کرکټ دی، ایفیلیټ ممبر هیوادونه، ICC فول ممبر، یعنی مثلا 3مه درجه، 2مه درجه، اوله درجه. اوس په نړۍ کې دا 12 هغه هیوادونه دي چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري. دا لکه د ملل متحد د سازمان عضویت چې ترلاسه کوي. نو په د افغانستان په کرکټ باندې هغو ډېره غټه سرمایه ګزاري کړې ده، بالاخره دغه ځای ته رارسولی دی او دوی په دې پوهېدل چې د افغانستان کرکټ د دې وړتیا لري چې دلته قرار ولري. نو کله چې موږ د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب اخیستی، په هغه وخت کې هم موږ دا ورته ویلي، هغه همکاران چې اوس په اداره کې نشته چې د فول ممبرشیپ یا د دایمي غړیتوب دپاره یې شپه ورځ هلې ځلې وکړلې، موږ مننه ځینې کوو چې موږ هم د هغه یو برخه وو. نو بیا موږ د خپل تشویش د دوی سره شریک کړی و چې دلته مذهبي، کلتوري زموږ خپل حنانات شته، هغو ته په کتو سره به تاسې زموږ سره مراد کوئ. نو بیا هغه ویل چې تاسې د دې شي نه مستثنا یاست چې خامخا به د ښځینه ملي لوبډله ولرئ، خو د وخت په تېرېدو سره که تاسې سهولتونه برابر شو، ځان ته یې میدانونه برابر شول، هغه نورماله پروسه به مخته ځي. او دوم په مجموع کې ورزش داسې یو شی دی چې هغه ښځینه او نارینه ټولو ته اړتیا شته. اوس تا مخکې یو ډېره ښه خبره وکړله او شیري لالا درته وویل چې مثلا د دې نوي حکومت سره دم وزن کم کړی. نو دلته ډېر خلک په منډو وه. اوس هر سړی کوشش کوي چې وزن کم کړي، که چېرته داسې حالات راورسېدي چې منډو ته تیار اوسو. هغوی چې تیاره نه لنډه شمه ګله یوه لنډه یوه خبره کوم. یو وخت شیري هم دا د عاشقۍ خبرې راغللې، شیري خپلې محبوبې ته ویل دا عاشق و،
ته ما یوه مسکا راته وکړه زه به دنیا پر دا بله راواړم دلته زور ته پټه باندې ویل دا دنیا ستا د نیکه دی چې ته پر دا بله د خپله دنیا شو او که دا دنیا څو ګړولی شي لنډه وړه کوي خو دمه هېوادوالو پاتې شئ زمونږ د خپرونې سره. بیا هم ښه راغلاست هېوادوالو. فضلي صاحب موږ سره په خپرونه کې د تاسو ګوري د کرکټ بورډ رئیس ده. فضلي صاحب محترم دا راته ووایي چې واده په کرکټ باندې څومره تاثیر لري ولې ځینې پلیران دي موږ او تاسو دا کرکټران که نه بس واړه واړه لکان دي کړه کړي سره واده کوي رئیس حوصله نه کوي چې لږ کرکټو کې بیا واده وکړي ښه به نه نه ولا واده خو یو ښه نعمت دی ځکه دوی منټلي یا هغه فکري ذهنا دوی آرام سي مونږ چې نارامه دي چې دی دومره نارامه کړی کینو که که نه وایي سم زمری اوسم خو چې راته وایي چې د برق بل راغلی د کور کړه راغلی ګیدړ رانه جوړ سي خو خبره دا شی ده کېدلی چې ده په دا غرونو کې واده کړی په هواره کې چې واده داسې رئیس صاحب ما یو څو عمر مخکې مثال 4 ساعته پرله پسې په مېرمن پسې وژړل ولې کله چې مې فکر وکړي چې مېرمن نه لرم بیا مې 4 ساعته وژړل دا خو دا مجردي ګوره مجردي ډېر زور غواړي واقعیت حاجي صاحب دا راته ووایي جناب فضلي صاحب محترم په تا باندې اوله خواښې ډېره ګرانه ده که دوهمه ولا په ما باندې خو فعلا دپاره دغه کومه یوه چې ژوندۍ ده دا ډېر احترام ورته لرم لکه خپله مور بېشک ځکه زما مور وفات شوې ده الله دې غر کې رحمت کړي نو دا خواښ ته زه یقینا ډېر احترام لرم لکه خپله مور هغه دویمه چې مړه شوې ده که چېرته دوم هم پیدا شوله بیا به هغې دپاره مې احترام ګوره شامو یو شی ده وایي څه شی زه د فضلي صاحب نه دا پوښتنه کوم جناب فضلي صاحب په ژوند کې د خندا ډېره خوښه ده که ژړا ژړا هم که چېرته سړی په هغسې وخت کې وژاړي چې دی و الله سره مخاطب وي یعنې د شپې 2 بجې 3 بجې وي عبادت کوي وژاړي د هغه نو بیا ډېره غټه نتیجه وي او الله ډېر غټ اجر ورکوي او یا مثلا په هیواد کې یا خپل هیوادوال چیرې په یو بد وضعیت کې وګوري نو زړه خامخا درد کوي ژاړي او خندا یا مسکا ستاسې په اصطلاح باندې هم په خپل ځای باندې ضرورت ده شاعر الله وده زه یو پوښتنه وکړم اول ستا یو مثال ورکوم بیا دا مشرتوب نه دی اوس دی خو د کرکټ بورډ رئیس شوی دی دا مشرتوب څونه حوصله څنګه چلول کېږي د یو وخت تازه د کور مشر سو برای ماشومان ته دلته راسئ ورسئ هغه کولنګ یوسئ په وطا کې کلب کړي هغه ورته څه خبره ده داسې نه چې ماښام یې سپي وخوري دی چې تازه د کور مشر سوی و فضلي صاحب دغه مشرتوب باید سړی څنګه وکړي ښه په ورین ته دي په خندا شته خلک خپل کولی چې او که خوش کړي مثال تروش تندی یې نیولي چا خبره کړې نه هغه وڅېړه بل دغه کړه په څه رقم هنر باندې مشرتوب کېږي چې ما او دی لږ زده کړو یو وخت مهربان یې ځای فضلي صاحب دوی څه کړي دوی په 2 لکه روپۍ د مشرونه د واده نوبت اخیستی په 2 لکه نو اوس به زه هغه مسایل کړي چې د بل حق سړی په پیسو اوس خو خلاص 2 لکه خو لا څه کې هغه 100 افغانۍ مې د ده څه پور کړي وې بله ورځ یې زنګ راولی وی شامه یو کور مې رانیولی دی فقط او فقط 100 افغانۍ کمې دي زما 100 افغانۍ تې اړولي زه د فضلي صاحب نه و د هغه پوښتنه هغه ځواب وکړه بیا و چې دا مشرتوب نو خو هغه شیري لالا په مخکې خپرونو کې هم ویلي چې ول بعضې زموږ ملګري دلته وه موږ به پوښتنه ځینې وکړله چې مثلا ته پلاني ځای کې وزیر کار دې څنګه ښه روان ول هغه ویل والله زه خبر نه وم پلاني ځای کې مېلمه وم زنګ راپسې راغی چې راځه ته رئیس وې وزیر سوې یا رئیس ولې نو الباره به لار هم څه ورک و چې پر کومه لار ور وخېږي ما ویل چې زه واوره زه نه پوهېږم په وزارت وایي هغه خبره نشته ده هغه ریکارډ مو دغه مات کوي چیش نومېدی هغه وزارت داخلي کې چې وزیر یو ورځ به یو ځای وزیر بله ورځ به والي و بله ورځ به دی چې ده ډېر وزارتونو کې ولورکې که شامو زه د فضلي صاحب نه پوښتنه کوم فضلي صاحب محترم زموږ په کرکټرانو کې کوم کرکټر ډېر نازونه کوي که نه دغه هم راته ووایه او حتما هره برخه کې ساتیره کرکټران مثال ساتیر هم صنفیان مکتب کې او کوم یو ډېر ساتیره کرکټر دی موږ په کرکټرانو کې ولا زموږ په کرکټرانو کې خو ښه ټوکي او ساتیره کرکټر چې دی هغه شهزاد محمدي دی ولې موږ مېلمه کړی مو او نازونه چې کوي هغه راشد خان دی والا چې د نازونو خو دا بس باید او د نازو دغه د مستحق دی هغه یو څه نازدانه هم دی ځکه په ټول نړۍ کې وروره داسې څوک دی چې اولین ځل د ده په نامه باندې د افغانستان پورته کښته کېدی نوم اخیستل کېدی ټولو لیګونو کې ولوبېدی
یار هغه پرېږده خارجیان یې لاله لابي لابي کاغذان ورغورځوي نو چې موږ ته داخلیان شاموګله ګورې پښتنه بله ماته ذهن ته راغله د فضلي صاحب نه دا پښتنه کوم فضلي صاحب محترم دغه نیوزیلینډ که فکر دی د ګاونډي هیواد نه خپل دغه پریکونو کې چې یاره موږ لوبه نه کول ته حالات ښه نه دي انګلینډ هم ویل چې یاره موږ سیریز ته نه ځو همسایه ملک ته دا موږ همسایه ملک ته دي په خاطر د حالات ښه نه دي که مثال دی وخت موږ ته سیریز راکړي که نه مثال چې موږ سره د لوبېدلو ته څه وایې چې ته به خپل هغه لوبګاړي هغلته د لوبې دپاره ولېږې او که د حالاتو د خرابۍ په خاطر یې نه لېږي ولا موږ کار روان کړی دی مایپر کې لږ سړک خراب شي چې جوړ شي د خیره سره کېدای شي په دې تصمیم ونیسو یعنې ورځئ چې دا لار جوړه شي یا به دوی راځي یا به موږ ورځو او دا خبره هم صحیح ده که نه هلته پول خراب ده یا سړیتوب ښه شی دی نو وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي صحیح خبره که دوی را نه شي یوازې خو نو دا نه دي چې موږ به سر په سر روان دي دې مې ورځ راشي د دې به نه اوس خو موږ دای اکثر نړیوالو سره چې په تماس کې افغانستان ته خارجي ټیمونه را دعوت کوو میدان لرو سہولت برابر دی امنیت مشکل نشته دا کریس ګیل غواړي چې ډېر مینهوال افغانستان کې کریس ګیل ولا بیخي دغه تی ویلي و حضرت الله زیازي تی ویلي چې ته درغه ساته زما نمایندګي کوه چې وضعیت برابري واقع چې فضلي صاحب زموږ تاسو حضرت الله زازه واقع چې ښه لاس لري نام خدای خو کرکټر ده نو په دې هیله تل دی وځلیږي ولې موږ هغه یو لیک ولید پی سی ال کې هغه لیک کې په هغې کې سخت ښه کرکټ وکړو نو په دې هیله یو شی ده فضلي صاحب محترم د آی پی ایل ډېر ښه لیګ ده موږ چې کله دا لوبې ګورو خوندورې لوبې دي په دنیا کې ټول خلک ګوري تماشچیان لري نو موږ هم دغه دوه درې پلیران دي همدغه دوه درې کرکټران دي چې دوی ورسره قرارداد کړی که په آینده کې انشاءالله تعالی دغه موږ نوي ځوانانو ته مثال لکه رحمان الله ګربز حضرت الله زازی نور خو پلیران موږ لرو چې دوی هم استخدام کړي ولته دې لیګونو کې دې ټیمونو کې ولوبېږي تر څو لاسته راوړنې هم راوړي او هغه لیګ هم ښه شي ورباندې او افغانان هم وګوري د خپل لوبغاړي لکه مخکې چې موږ تاسو په څه باندې بحث وکړو چې د کرکټ نړیوالې شورا داسې څه ویلي دي که چېرته څه ونه شي موږ به څه کوو نو اوس که چېرته موږ تاسو وګورو د ویسټ انډیز لوبغاړي په بهرني لیګونو کې ډېر لوبېږي په دویم قدم کې وګوره افغانان هم بیخي زیات دي چې په مختلفو لیګونو کې لوبېږي مثلا پی سی ال کې لوبېږي سی پی ال کې لوبېږي په استرالیا کې لوبېږي په مختلفو هیوادونو کې لوبېږي نو انشاءالله د دا اوسنی شل اوریزه نړیوال جام چې را روان دی دلته به نور هم د افغانستان ښه استعدادونه خلک وګوري او دویم هغه زموږ د شپږیز لیګ چې هر کال به د سره کېدی خو سږ کال هغه په هغه خپل ټیم باندې هغه د بانکونو څه مسله وه ځکه دا تجارتي لیګ دی د پیسو لیګ دی نو هغه مالکان د شپږیزې چې وه هغه هم نسوه کولی چې په خپل وخت باندې د بانک نه پیسې ټرانسفر کړي نو موږ کوشش دا کوو چې څنګه نړیوال جام خلاصیږي او خپل لیګ بیا هم شروع کړو نو زه امیدواره یم چې نه تنه په آی پی ایل کې په نورو غټو غټو لیګونو کې به زموږ نوو ځوانانو دپاره چانس د لوبېدلو زیات پیدا کړي بېشکه فضلي صاحب محترم یو پښتنه دغه درنام کومه ولې دا داسې پښتنه شاموګله دا ته هم واوره دا تا ته په کار راځي ولې ته نارام خوب یې که نه فضلي صاحب په کور کې خوب خوند درکوي که د ریاست په چوکۍ نو خو برته هماغه خپلې زړې خبرې ته راځو ډېره کاره څخه پر چوکۍ خوب ښه خوند کوي چې سړی ستړي کار وکړي بس په چوکۍ ونه خپل ګوره ګوره مخکې خلکو په چوکۍ خوبونه کول نه دا د بیکارۍ څه کوي څوک د ستړیا څخه تر ډېره وخته کار وکړه ما یو ځای کې چوکیداري کوله دغه رقم هم د ورځې خو به رخصت وم زه به د ورځې هم ورېبېده وم د شپې به مې هغه وخت ته ځان رسوي چې خپل کار شی باید ورته نږدې نو که چیرې بیا تاسې کومه برنامه کې زموږ یو همکار درلودی هغه بیا درته ووایي داسې وخت راغلی چې زه د شپې پر 10 بجې هم د دفتر سره وتلی ځکه کرکټ داسې شی دی شپه ورځ به ورته لګیا یې داسې نشي کېدلی چې ته ناست په پغمان کې او زردالو د غوربند نه غواړې دا نشي کېدلی شپه ورځ باید دې ته کار وکړو او ټول هیوادوال زموږ سره باید په دې کې ملګري ځکه دا هغه یو شی دی چې اوس د نړۍ په سطح باندې زموږ هر نظام چې دلته اوسیږي د هغه دپاره د مشروعیت یو ښه لاره ده واقع نو دا راته وایه فضلي صاحب په پای کې چې په دې ورلډ کپ کې مو شامو هم زړه غواړي چې تشویق ته راشو او خپل دغه ملي لوبغاړي د نږدې لږ چکې مې ورته ووهو او لږ تشویق کړو نو دا به موږ کولی شو که نه چې راشو له خیره والله یو شي باندې خو زه پوه نه شولم دا تا او شامو لالا او شری دواړه داسې واست لکه دغه سارنوالان پوښتنې مې وکړلې زه ماریان کړم
نو خو د ده ګوره اوس چې زما مثال پوښتنې لیکلي دي زما او د ده پوښتنې مځکه او اسمان فرق دی خو ما دواړه په شیطان نر دی که ښځه مثال ما دا سوال درته لیکلی و شیطان نر دی که ښځه خدای تاسو دا مې یو سوال لیکلی و دې جواب هم شته ښځه چې د کور ډیوه ده نر د کور چې شي راځي دا مې بل سوال که دنیا 2 ورځې ده دا روژه بیا ولې 10 ورځې ده خو زما او د ده د سوالو دغه فرق دا خدای ودرېږه چې درته سوال درکړي شیطان ورته ووایه شیطان په مورد دې وویل چې کله شیطان غواړي چې نارینه ته دوکه ورکړي نو کوشش د ډېر وخت په دې کوي چې د ښځې په جامه کې ورکړي دا آفرین او کله چې غواړي چې زنانه بې لارې کړي هغه ته بیا د یو خاص پیشن کې د نارینه په شکل راځي او دا بل سوال دنیا 2 ورځې ده د خلک وایي دنیا 2 ورځې ده دا روژه بیا ولې 10 ورځې دا دې هم ډېر ښه سوال وکړي کله چې په الفاظو کې سړی وایي چې سبا خدای مهربانه دی دا سبا نه راځي هره ورځ موږ وایي چې سبا بیا وایي چې سبا و یو قرضدار یو چا ته ورغلی و چې ورور هغه قرض مې درکړی زما قرض خو راکړه هره ورځ به کړي باره د دوکان په دغه باندې ولیکله په دروازه باندې که دې قرض غواړې سبا راسه هغه چې باره ورځ راغلی سبا به لیکلي کلونه تېر شول نو دا یې د هغه شي جواب و بله ښځه د کور ډیوه ده نو نر د کور چې شي آفرین کله چې ډیوه په کور کې لګېږي یو چت هم ضرورت شته چې همسایه د دوی د رڼا یا د بل شي څه په تکلیف نشي نو اصلا کې نارینه د کور چتر دی او زنانه ډیوه ده دا دې بلکل ودلې خواندې درکړه ګوره څوک چې رئیس کېږي خو دغه سوالو ته هم جواب نه نو دا هم راولاړ شو ما درته ویل دغه چې دی انسانیت دی په اخلاقو کېږي بالکل خېټه سره نه کېږي چې یوازې د خېټې غم نیولی یو خبره ده ګوره ډېره مننه د فضلي صاحب نه زمونږ د کرکټ بورډ د رئیس نه چې راغی او 15 دقیقې موږ خپرونه کړي هیوادوال یې خبر کړه د نوي او د دې په خاطر هغه هیوادوال چې خبر نه ول د ځینې شیانو نه لکه موږ د هغې هم خبر شول موږ سره یې د زړه خواله وکړله نو په پای کې چې خپل هیوادوالو ته هر څه ویل لري مخامخ کمره یې په خدمت کې ده او خپل هغه پیغام د خپل هیوادوالو ته ووایي بیا هم شیرعی لالا همدغسې شامو لالا خدای مو ژوندي لره آباد اوسئ همیشه هم تاسې د خپل هیوادوالو سره په ډېرو غمګینو شیبو کې او خپل خاص احساس شریک کړی دی زه وایم چې ټول ځوانان هغه هیوادوال چې د خپل هیواد سره مینه لري الحمدلله د امن فضا قایمه شوې ده عدالت دی راځئ چې لاسونه سره ورکړو خپل هیواد په خپله جوړ کړو هر هیواد د دې حق لري چې په خپل سرزمین یا په خپل هیواد کې خپلواکي ولري نو موږ تاسو هم یو آزاد خپلواک هیواد یو په اتحاد و اتفاق او د اسلام در بیرغ لاندې به دلته ژوند کوو بیا هم د ټولو هیوادوالو څخه مننه زموږ کوشش همدا دی چې د کرکټ د بال او بیټ د لارې تاسو ته افتخارات او خوشحالي راوړو قربان دې شم هیوادوالو ډېره مننه لنډه وړکۍ غوندې دمه ده پاتې شئ زموږ د خپرونې سره سلامونه دوستانو دا څه غورې دي دې برخې ته بیا هم ښه راغلاست درته وایو په خیر راسئ تاسو خو خبر یاست دوستانو چې تغیرات تحولات راغلي دي پر ډېرو خلکو یې ډېر تغیرات او پر ځینې لږ تغیرات خو حتما په هر چا کې تغیرات راغلي دي چا مثبت چا منفي تغیرات نو زموږ سره نن په خپرونه کې په دا څه غوره برخې کې د خیر سره میلمه دی پخوانی خوراکي وکیل صاحب تاول ښه راغلاست درته وایم په دا تغیراتو تحولاتو کې په تا کې خپله څه تغیرات او تحولات راغله کیسه که یو لنډه راته وکړې ډېره مننه سلامونه تا ته او د خپرونې لیدونکو ته خبره دا ده زه ځان ته خفه نه یم په دې تحولاتو کې خو دې ته ډېر خفه یم ښه او د دې په خاطر دا ما داسې په اسانه باندې نه ده برابره کړې تا په تېر حکومت کې کوم خوراکونه خوړل که د یو څو خوراکونو نومونه راته واخلې یقینو که ما پیزې وهلي دي دا خېټه تا ته خپله شاهدي وایي پیزې مې وهلي منتو مې وهلی د پسه سر مې وهلی د پسه لم مې وهلی د پسه ملا مې خوړلی د پسه خپې مې وهلي سیجي مې وهلی کړایي اوس خو دې نو خېټه داسې شوې ده لکه د مایپر لاره داسې کږه وږه ده خو خیر په دا نوي حکومت کې چې څنګه د طبیعت چې څنګه دی معده چې څنګه د اوس کم خوراکونه خورې که دغه یو لنډ راته ووایې والله اوس خو مې اوضاع ډېره خرابه ده یقینو که ناطاقه مخکې به ما یې 3 رقمه سره کړې وهله اوس پوهېږي اوس لرې ته پیشنمه زما نوبت نیسم کساب سره
لري تا د پسه ولې؟ هغه هم خپله پاکوي که یا کساب درته پاکوي؟ نه بابا کساب د روزګار نه د خپله به یې پاکې ولې دا ما مخته کړې ده که نه یو ځلې چې په خوراک هم مخته شوې او دا خو وایي نیم دوژه خپله معده همدغه ده بله خبره در څه کوم په تېر حکومت کې ستا مصرف څو د خېټې مصرف چې څو او په دغه نوي حکومت کې څنګه دی په مصارف باندې رسېږي او څه د وسو ګزاره ده هغه وخت وروره شوړې وي درز غرب و درب دروب و لب اسمانه درب ډالر اورېدل در باندې نه د اسمانه نه راورېدل چا به په شیرینۍ کې راوړو چا نه به په زوره واغېزه چا په ځمکې باندې حمله ده چا په دغه باندې حمله که نه نو همدماغې برکتو د ما ډالرو چې نن سبا انډیواله موږ نه یو متر مخکې خېټه روانه ده ښه اوس دا راته ووایه چې اوس په کور کې تا ته د وکیل صاحب په نامه وایي یا په نامه کې چې تغیرات راغلي دي چاراطراف کې همسایګان څه درته وایي خوراکي وکیل صاحب مخکې به راته مېرمنې وکیل صاحب ویلې و چې دا نوي تغیرات راغلي را باندې غږ کوي وکیلی ستاسو تر کوره ډېر تغیرات رسېدلي یو بله خبره که راته وکړې هغه کسانو ته چې تا کله کمپین کوي په تېر نظام کې چې زه خدمت کوم دا کوم ها کوم دا کوم او رایه درکړلې نن د هغو کسانو سره مخ کېږي چې تا خدمت ورته ونه کوي په راستي کې د خدمت ورته ونه کوي څه احساس کوي خوراکي وکیل صاحب نتاکه دا ده خدمت خو مې ونه کوي یو خواس یم ګورم خدای ته خجالت یم هم د ولس ته خجالت یم د دې خاطر چې وعدې مې وکړې پوره مې نه کړې اوس خو زه کلي ته چې ځمه په چادري کې ځمه وی ولې بله ورځ مې په ښار کې یو خور سره ټکر وکړ چادري مې اغوستې وه مال خورې بخښنه غواړم زه دغسې پخوانی وکیل یم خوراکي نو اوس چادري کې ګرځم د دې ولس د شرم نه ولې سترګې ورسره نشم غړولی هغې ویله خدای دې ځواني ورکړه زه م لکه تا و دې پوه شي نیم خوراکی وکیل یم هغه وکیل اوس یو بله راته ووایه اوس دغه خلک ډېر د کور سامانونه خرڅوي د اضافه شیان خرڅوي ستا کور کې هغه رقم جمع جوش دی هغه رقم ډېر شیان دی او که یا اوس چې د کور نه بابا په مهمانخانه کې به سل اتیا 200 کسان پراته ول نتاکه هر طرف نه خراب غروب خوراکونه بول اوس خو دې تحولاتو کې یقین وکړه چې مهمانخانه خو پریښې پریښې ده چې کور ته څوک میلمه راځي موږ باندې کوو چې نشته ده نشته ده ته په تکلیف یې که دې معده ډېره په تکلیف ده که دا اخري کې خوراکي وکیل صاحب راته ووایه یاره نه تا که زه دې خېټې او دې معدې در په دره کړی یم یقین وکړه دا ما کلونه وساتله خو دې زه یو ورځ ونه ساتلم حرام حلال بیت المال د یتیم و غریب حق ځمکه جایداد ټول مې دې کې واچو خو دې نه مړه شول او نه شکر وباس بس یې نه درلودی نه نو دوستانو تاسو خبره است په تېر نظام کې ځینې وکیلانو ښه کارونه وکړه خپلو خلکو ته خدمتونه وکړله دا نه منه داسې خوراکي وکیل صاحب هم چې پیدا سو چې نه دغه پرچم نه د دین نه د دنیا سو او نو اوس یې دا دې په تکلیف د معدې په تکلیف اخته دی ماته مې ویروس راوستی تر بیا پرې چې څه غورې دي دا تازیریږو تاسو ته شیبې غواړم یو خوراک ډوډۍ راوغواړه ډوډۍ نشته زموږ دا وچه ډوډۍ ده وچه ډوډۍ بیا هم ښه راغلاست هېوادوالو موږ سره فضلي صاحب میلمه و والکه شامو راشه دلته خو میلمه لاړه که نه یاره تا خوب نه پوره کېږي بیا دې ډډه واچوله دې چوکۍ ته راسه کښېنه ستا پر ځای کښېنم دلته کښېنه چوکۍ ته ووروره اوس خو معده مې هېڅ کار نه کوي بیا ولې معدې دې چې شروع کړي نسته خو نه پخوا په رقم ډالر نه ورېږي بل شی درته وایم بشري لال دغه پر چا زموږ به یو شناخته و هغه به مثال ډېرې غوښتنې درلودې موږ به نه سوی ورالولی بهرحال یو دوې غمجنې ټپې راته ووایه که غوښتنې نو اوس هم یو دوې ټپې به راته ووایه چې نه کې مو د حالات سره سم شي یاره شامو یقین وکړه که نه نه کې به د دغه د ته چې معده به دې لږ فعالیت شروع کړي ماښام دې ډوډۍ هو یو دانه اول به یې زه درته وایم راځه وایه ته پر تندي کوتي وم کښېږده وروره په ډوډۍ پسې مې تبه ده اوهو په کول دې پاس پر دین دې سپور و زه دې له پکه سره څه خبره ومه باران دې لاس ورځې ورېږي نه مې بچستانه د خواشي کره ځمه اوس نو بس تا دی زه به شامو تا ته لږ غمجنې ټپې صحیح ده ونیسه وک خدای مې ته وې رانه لاړې
که خدای مې بل وي تا نه ښه به مې ساتي نه وی ارمان ځوانۍ پسې په کار دی کم عقل خلک د پیسو ارمان کوي نه و افغانستان خدای دې جوړ کا منګه مانځه کې وی همدا دعا کوو نه و شامو وی راشه چې پخلا شو دا تروش کتل د تربورانو خلکو وینا در دیوال دوی ګوتې سر لوړ که دسمال را واخله پازه زه در پاکومه و د خمارو سترګو د زار شم لکه وزه چې د کړکۍ نه وګوري نه واچوئ لاسونه یارو شیرین الله یو شی ده بیا دې جالبې کیسې را په یاد شامو خبره بله ده که نه ښه زه دا وایم ښه یو خو دغه د مشرانو احترام باید وشي او د مشرانو په خوله باید سړی کار وکړي وایي کوم زوی پروت و ښه ډډ ښه مور بیچاره پیغه کړی زویه ویله و یو ګیلاس اوبه راکړه ویل ښه دی در کومې بیا همسې پروته خر خر خورېږي که نه بیا یې پیغه کړی زویه ویله ویل یو ګیلاس اوبه راکړه وایي ښه در کومې خر 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 بیا خورېږي که نه مشر ورور یې پاڅېدلی وایي ته په خبره نه پوهېږي 2 ځلې درته دي ویلې پوه شي او ته خوځېږي نه دا له خوبه پاڅېدلی وایي ته لیونی 2 کاره ما ورته وکړل خو یو کار ورته ته وکړه یاره شیرین الله زه چې تازه کابل ته راغلی یم زه چې تازه کابل ته راغلم نو ګورم پر یو چوک ولاړ یم یو ښه غټ مټ لکه د ستا غوندې یو ترافیک ولاړ دی شپېلکان وي وارې مې در دا غاړې ونیوي مال شرم حیا نه لري لوی سړی ته ماشوم چې پر سړک منځ کې ولاړې شپېلک وي داسې لت یې راکوي داسې لت یې راکوي بیا په ښاري فرهنګ پوه کړم خو چې دا مازې درته یو اوړمه شاوخوا وګورم ترافیک چې اشاره راکړي بیا تېرېږم نو یو وخت یې خر روانو پر یو چوک موټر والی و نه باره ترافیک ورته راغلی و چې در به در و خر یې همدغسې کړی و بېچاره ټوک ټوک کړی باره ول څه خبره ده څنګه ووالې په موټر باره ول زه په ډېر انسانیت تر دا سړک اوښتم خو یو سړی رالی په ډېر خرتوبه یې په موټر ووالم شامګل یو شی ده زه دغه ځینې هېوادوال دا دانه مانه په وږې نستې وخندولم خیر خو ګوره دا ځینې هېوادوال دي دانه مانه دانه مانه زه هم دا د ښاري فرهنګ دی ویلې که نه دی باید دغه شی لږ زره خیره ګزاره دې وکړي ځینې که فکر دی ګلان دی په مخه بس روره پرتوغاغ به یې لاس کي که نه په بازار کې دا سړی چې ما ته په لاس و که نه ګورې او ډډې ته خیر ده سړی لږ زره ګزاره وکړي دا په خدای راځي په دې بازار کې ماشوم روان یې غټ روان بل ښه ماډرن ښه ځوان وي تعلیم هم بیم کړي انرژي به اوس هنداره بکشت کې ترش و بې غورځي شهر ما خانه ما خدای دې خراب مه کړه دا ګوره زه دا وایم ګوره شامو ګوله مونږ او تاسو باید لاس په لاس شو په هره برخه کې که ماشوم ده که غټ ده که وړکی ده هر څوک به ما خپله برخه کې کار وکړو تر څو زموږ هېواد د سیالانو سره سیال شي او که کار ونه کړو شامو وطن به په خدای که لکه مخکې چې مثال په دا رقم ولاکه وطن جوړ شي شیرین الله ته هم لږ په ځان ګوته مته ووایه ته در اوسه پرې د ټلیفون هنداره په ژبه پاکوې یو ګوره زه څه درته وایم 20مه پیړۍ ده 20مه پیړۍ ده لږ زر سره راویښ شه لږ د نړۍ سره سیالي وکړه سالم رقابت وکړه دا رقم نه مه کوه چې ته بلا دې ډډه والې پروت یې حاله خدای بیا راوغورځي خو حرکت وکړه برکت خپله پکې پیدا ګوره شامو ګوله داسې ستا ده کوم سړی وایي چې له خوبه پاڅېده که نه له تا ویل ته هم لږ خوبي کور کې ورته لاس سودا راوړه او دا په منډه دوکان ته راغلی دوکان وروره د دوکاندار هم لکه دې غوندې خوبي هغه هم له خوبه پاڅېدلی خوله وازه وازه کوي که نه دا اوبه داسې چاڼ وهي په دې ترکاریو باندې دې سړي ورته خوله خلاصه کړي دی خریدار وایي دا بنډۍ چې له خوبه پاڅېد یو چارک راته وتله دلته په دا واټساپ کې یو چا جالبه شی راستولی څه شی رالیږلي وایي زه چې کله تازه پیلوټ شولم د ډېرې خوشحالۍ سه مې د خسر کور بمبار کوي دا یو دفعه راستولی ښه بل بیا لیکلي دي وایي زه چې کله مجرد وم او معلم وم کله به چې تفریح شوله د شاګردانو سره به د دیواله واوښتم و به تښتېدم بل بیا راته لیکلي ول خاني څه زور غواړي ښه
ناوخته راکښېنېوه دا ناګۍ وخوره دا یې ته خان ګوره دلته بیا بل یو هم راته راستولي وای بې تعلیمه کس چې په سیاست کې ګوتې نه وي ولې وای داسې بیا معلومیږي لکه چا چې په ټکټر کې ټیپ چالانده کړي ورې کلي ویل شیرې ډاکټر ته وویل سپک خواړه خوره وای شیرې نو ته خدای ورکړه د دفتر ټول کاغذونه یې خوړي بل بیا لیکلي وای د واده کیسه کې نه یم شامو او شیرې لالا بس دا خوند راکوي چې کلي کې خلک راته وایي چې دا د انځرګل ورا راغله سړي بچې یوه بیا لیکلي ویل شامو و شیرې تاسې مه خوابده کېږي چې بدرنګه یاست وایي د بدرنګۍ یوه ګټه درته وایم هېڅکله مو څوک نسي نظر کولی دا هغه هیوادوالو لکه څنګه چې تاسو دغه لاندینۍ شمېره ګورئ په دوی باندې هغه ښایسته ښایسته ټوکي د خپرونې د ښه والي په خاطر انتقادات پیشنهادات د ښه والي په خاطر ښایسته ښایسته زنګونه پکې مه وهئ کوشش وکړئ ښایسته ښایسته ټوکي راولېږئ هیوادوالو دا وایي موږ خپرونه هغه هم خفه نه شي تاسو تل مه خفه کېږئ همیشه خوشحاله اوسئ ارامه اوسئ د ارام او خوشحال افغانستان په هیله د خدای په امان